خپل افغانستان پرې ایښی و د بیا کډوالۍ پایل ټینګ راغلي د بیا کور جوړونې چارې خدای راباندې مهربانه شي منډۍ ته هم په بیره ځو کاروبار هم په بیره دی دوی په دې وروستیو کې بیا له افغانستان را کډوال سوي او بیا یې هم په دې پنډغالي کې د نوي کور جوړولو هڅې پیل کړې دي دغه کورنۍ وایي مخکې دلته ژوند ښه و خو چې خپل وطن ته ستانه سوه او بیا کډوالۍ ته مجبوره سوه نو دلته یې هم اوس هغه د پخوا په څیر ژوند نه دی دلته مو ژوند صحیح و دلته راپسې راواخېستله دې ځای نه ولاړو افغانستان ته چې ولاړو انډیوال هلته مو سیسټم برابر نه و مزدورانې به مو کولې خواري به مو کوله څه 200 روپۍ هغه به 50 په کرایه د دې خوا 50 په دا خوا سوه ملګرې هغه مزدوري هم خوند یې ونه کړه ګاډي مالونه مو واخیستل هغه هم تاوان یې وکړ هر کار چې به مو کوی خوند بیا نه و بس مزه بیا نه و اورې د دې کورنۍ په خبره تر څه وخت تېرېدو وروسته بیرته مجبور سوه چې په ناقانونه لاره بیرته پاکستان ته مخه کړي او بیا یې هم د کډوالۍ ژوند له سره پیل کړ دوی وایي له پاکستانه د ایستل سویو کورنیو ځینو هلته ژوند ښه دی بیا دا ډېر په مشکله رالو انډیواله دې خوا نه صحیح ولاړو دا خوا نه ډېر په ضلالت باندې رالو دغسې پر بلوچستان پر کوټه باندې پر هغه علاقه باندې داسې دشت میره باندې رالو چې نږدې مو کوچنیان ګرځه پوچه سوي وو ملګرې په ګاډي کې مو ځان یو بد حال یو خرابه لاره وه چې دغسې به ګاډی به دغسې ولاړې په هوا به سو بیا به د مځکې راشوه کړو دغسې به د مځکې ولو هغه څه ښه دي څه خراب دي څه خپل ځمکې دي څه ځای والا سو څه زموږ په رقم دغسې ذلیله سو دغسې را روان دي څه ورسره هلته دي او څه چې کوم دي هغه جایز وله د هغو ځمکې وې جایداد یې وو هغه خاص د دې ځای دغه نه کوي هلته یې ژوند برابر سو ځمکې یې وې نه 60 کال غنم منم یې وله اخوا دې خوا د همدې پنډغالي کډوال ماشومان دوی له ښوونځیو لرې دي او ساعت تېری همداسې وي خو د ښه ژوند هیلې یې سته دلته میشتې کورنۍ وایي ژوند که یې اوس په منډه او له کړاوه ډک دی یو وخت به راځي چې دغه په منډه ژوند به یې پای ومومي